سلام له خورشید د 11 بجو خبرونو ته ښه راغلاست. د کابل د پغمان ولسوالۍ اړوند سیمه کې د افغان ځواکونو پر یو کاروان په ځانمرګي برید کې 4 امنیتي سرتیري ووژل شول. د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانشوی دغه پیښه نن سهار نږدې 9:30 بجې رامنځته شوې او ښایي د تلفاتو شمېر تر دې هم لوړ شي. لا تر اوسه د دغه برید مسؤلیت هیڅ یوې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی. د کندهار په ارغسان ولسوالۍ کې د یوې نښتې له امله 11 طالبان وژل شوي او یو شمېر نور یې ټپیان دي. دغه نښته تېره شپه نږدې 10 بجې د سندرزو پر پوستې د طالبانو له ډلیز برید وروسته ترسره شوې ده. د کندهار د رسنیو دفتر مسؤلین وایي په دې لړ کې 8 پولیسانو هم خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. د هلمند امنیتي مسؤلین ادعا کوي چې طالبانو د افغان ځواکونو د عملیاتو د مخنیوي په موخه ټولګټ پروژو ته زیان اړولی دی. هغه امنیتي مسؤلین چې د ګرشک او نادعلي ولسوالیو په شاوخوا سیمو کې په عملیاتو بوخت دي زیاتوي چې طالبانو د روانو عملیاتو د مخنیوي په موخه د هغه سړک چې 1 کیلومتر یې په څه باندې 1 میلیون امریکایي ډالر جوړیږي نږدې 4 کیلومتره یې په تراکتور اړولی دی. له دې سره سم د هلمند ولایتي شورا بیا ادعا کوي کله چې دا سړک د طالبانو تر حاکمیت لاندې سیمه کې جوړېده نو په بدل کې د هر کیلومتر پر سر نږدې 1 لک ډالر ترلاسه کړي وو خو دا مهال یې بیرته ویجاړ کړی دی. د نادعلي او ګرشک ولسوالیو ترمنځ دا سړک 14 کیلومتر دی چې لا تر اوسه یې هم چارې نه دي بشپړې شوي. د طالبانو د حکومت پر مهال د مالیې وزارت مرستیال چې نوم یې د ملګرو ملتونو د بندیزونو په نوم لړ کې هم شامل دی 13 ورځ په کندهار کې ونیول شو. د کورنیو چارو وزارت د رسنیو دفتر مسؤلین وایي دغه کس چې عبدالجلیل حقانی نومیږي غوښتل یې د ولی محمد په نامه په جعلي پاسپورټ سره د کندهار له سپین بولدک لارې پاکستان ته ولاړ شي خو تر هغې مخکې د انټرپول پولیسو له لوري تر پیژندنې وروسته نیول شوی دی. له دې سره سم د نورالله په نامه یو بل کس چې د ده نوم هم د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو په نوم لړ کې دی 13 ورځ د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې د سرحدي پولیسو له لوري نیول شوی دی. ولسمشر غني وایي افغان هندوان او سکان د هیواد د ویاړلي تاریخ یوه برخه ده. ښاغلي غني تیر ماښام د افغان هندوان او سکانو له یو شمېر اساسو سره په کتنه کې وویل هندوان او سکان له کلونو راهیسې په دې خاوره کې میشت دي او په بېلابېلو وختونو کې فعال اقتصادي رول لرلی دی. ولسمشر د دوی قضیو ته نه رسېدنه د زغم وړ ونه بلله او لارښوونه یې وکړه چې د هندوانو او سکانو ټولې حقوقي او د ځمکو د غصب قضیې دي له ولایتونو کابل ته راولېږدول او د لوی څارنوال او قاضي القضات په مشوره د یادو ستونزو ته د رسېدنې په موخه یو ځانګړی ادرس ایجاد شي. نوموړي همداراز د ملي امنیت سلاکار ته لارښوونه وکړه چې د مخکې ولسمشر د فرمان له مخې دې په ننګرهار کې هندوان او سکانو ته د استوګنې د 180 نمرو موضوع تعقیب او د دوی د ځمکو له غصبولو د مخنیوی وکړي. او د هرات والي محمد آصف رحیمي تېره ورځ په رسمي توګه له خپلې دندې استعفا وکړه. نوموړي د دغې استعفا لامل شخصي بوختیاوې په ګوته کړي دي. ښاغلی رحیمي د ملي والي حکومت له جوړېدو سره سم د هرات د والي په توګه غوره او شاوخوا 4 کاله په دغه ولایت کې کار کړی دی. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه تر بیا مو الله امان.